زه څه وکړم قرض را باندې دی 1,20,000 روپۍ افغانۍ په ما باندې قرض دی دا د ما نه غوښتونکي دي ما له ویې چې که دا نه اوسېږي ما له دې پکې کومه لور راکړه نو لورانې مو وویل مورې زموږ خپې لاسونه وتړه موږ هغلته سیند له وغورځوه په موږ باندې تېل واړوه ومسېزه د هندوانو غوندې خو موږ په قرض کې ورنه کړي دومره څوک به پیاده شي یو مسلمان چې دا زموږ قرض به خلاص کړي نور مې نه د وړو درک شته نه مې د غوړو شته نه مې د چي شته نه مې د بوري شته اوس هغه د هغه ګوپیا مې پخ کړې تاسو اوس ولیدو چې په هغه دیګي کې پروت دی او د ډوډۍ درک مې نشته دغه شانتې ناسته یم نو که څوک مهربانه شي او ما له یا دا کوټه جوړه کړي نو هم ښه به اوسېږي که همداسې راسره د نغدو کومک وکړي که خوراکي کومک د چا د وسې کېږي چې هر څه د چا د وسې کېږي نه مې د ژمي کالي د کالو په رقم نه د بچو نه مې خپل او نه د ووړي په رقم اوسېږي زما بچي په لا اله الا الله محمد رسول الله راوړی چې د لکه کومه چې زما سار بچه وم چې نه د څکلي دغه د پوښتنه ونه وکړئ ولاړ دي ولې بیا تاسو چې څکلې ده سار یا بیا تاسو د غرمې ډوډۍ غرمه خوړلې ده یا زمونږ اوس دا د درک شته نه مې اوړه شته یا نه مې بل شی شته یا زه څه وکړم د لرګو درک مې نشته د بخارۍ مې نشته د رڼا درک مې نشته زه څه وکړم خدای دې دغه زما دا پښتانه وروڼه مهربانه دي شي په الله دې پرې رحم وکړي خدای دې مهربانه شي د موږ ټولو مسلمانانو سره چې ما سره مرسته وکړي چې دا هر شی د وسې کېږي په خپله دا د ودرېدو نه یم ودرېدی نه شم ټوله رپېږم لورانې مې غټې دا هم د کوره نه شم ایستې اوسه پر مې پردی خدمت کولو یو جامې به مینځلې یو ځای به مې جارو کولو یو لوښی به مینځلو یو شیان به مې د چا پاتې شونې به مې راوستې هغه به مې د بچو له خولې کې واچول اوس په ما باندې کار بند دي او د ورانې دنیا پلو دی دوی ایستی نه شم خو زما دغه حالات دی چې ته وګوره هغه واښه ما د اور پسې کړي دي هغې له پوکي کوم دا سر مې دغومره راوپړسېږي نم د بوټ درک شته نم د جرابې درک شته نم د بل شي درک شته دغه لورانې راسره ولاړې دي بس د خدای اسره مې نیولې ده او دغه ستاسو د دې مؤمن مسلمانان چې کوم زما د اواز اوري بس د دوه اسره مې نیولې ده نو چې د چا څه د وسې کېږي دغه د ګړنګین ژمي د بهاران را روان دی واورې را روانې دي زما په دغه خیمې کې زندګي ده د یو شي درک مې شته نه دی بس الله دې ورحمېږي قدرمنې خورې اول خو انشاءالله موږ دغه یو څه اندازه پیسې درته راوړي دي 1 2 3 4 5 دا پیسې واخله بس سلام آباد لره وروره بس دعاګانې کوه الله تعالی خو شته انشاءالله الله تعالی مهربان دی انشاءالله موږ به نور هم کوشش کوو چې ستاسو دا کوټه درته جوړه کړو د رڼا انتظام وشي د ژمي دپاره لرګي او کمپال دا شیان انشاءالله دوستانو باندې غږ کوو چې هغه کومک وکړي او موږ به انشاءالله درته راوړو د دې خور په زړه کې څومره دردونه وو د دې نه به لا زیات هم نور پاتې ورسره ځکه مریضان هغه یو درد ویلی شي او بل ترې هیر شي همدا ډول موږ زرګونه کورنۍ په افغانستان کې لرو چې هغوی دغسې حالت کې ژوند کوي د دې خور دپاره اوس ضرور یوې کوټې دپاره ضرورت دی چې یوه کوټه ورته جوړه شي د رڼا انتظام نه لري په توره شپه کې ناست دي ژمی روان دی هلته چېرته بوس او واښه د دیګ لاندې کړي او دې کې هم چې شیانۍ چې پاخۍ کړي نو که غواړئ چې د الله تعالی رضا لاسته راوړئ د الله رضا د همدغسې بېوزلو بېچارهو په خدمت کې ده 1,20,000 افغانۍ قرضداري لري او نور ژوند او دردونه ټول تاسو واورېدل نو که تاسو خپلې مرستې موږ سره شریکې کړئ انشاءالله موږ به په پوره امانتدارۍ سره دغه مرسته دوی ته راوړو